حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ همیشه دا ویل حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تاسو د خپل ځان سره حساب وکړئ مخکې در دې چې ستاسو سره د قیامت ورځ د الله په وړاندې حساب وشي. هغه ډېر ګران دی. تاسو اول د خپل ځان لپاره حساب او کتاب د ځان لپاره لازم. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وزنوا، تاسو اوس خپل اعمال وزن کړئ قبل ان توزنوا. او بیا حضرت عمر رضی الله عنه وایي کم چا چې په دنیا کې د ځان سره حساب او کتاب درلودي د قیامت په ورځ به د الله په حضور کې د دې حساب سپک وي. او که په دنیا کې هسې وهل حساب کتاب یې نه ورته کوي، هره کم زندګي چې د تېرول دا به د الله په حضور کې دروند ولاړ وي، ډېر به دروند وي او ډېر به پښیمان وي. لهذا حضرت عمر رضی الله عنه همیشه دا ویل حاسبو، ماښام چې بېدېږه د خپل ځان سره حساب وکړه نیک اعمال دې نن څومره کړي دي، بد اعمال دې څومره کړي تا ته په خپله درک ده. دغه حساب اسانه دی، دغه حساب بیا اثر کوي پر هغه حساب باندې چې د قیامت په ورځ الله په لورې باندې ستا سره کېږي. لهذا حضرت عمر رضی الله عنه مبارک راځي وایي د ده مخکې سوره طه یو چا تلاوت کړي. کله چې د سوره طه کې په دغه آیات باندې راغلي ان عذاب ربک لواقع، دا الله تبارک وتعالی چې کوم عذاب دی دا به خامخا وي. وایي حضرت عمر رضی الله عنه وژړل حتی اشتد البکا، چغې و خولې وتلې، دومره یې وژړل، مریض سو، دومره مریض سو چې خلک بیا د ده پوښتنې ته راکړل. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي د ده پوښتنې ته راغلې ده ته تسلي ورکول، وایي ته خو امیر المؤمنین یې، ته خو هغه یې چې ستا په ذریعه باندې الله تبارک وتعالی مځکې فتح کړې، خلک یې مسلمانان کړل، ستا په ذریعه باندې مؤمنان ته غټ هدایت وشو، ته ولې داسې بې تابع کړې؟ حضرت عمر رضی الله عنه څه وایي؟ وایي بس الله تبارک وتعالی دې بس خالي پر ما خپل فضل وکړي، نه پر خپل اعمالو باندې اجر غواړم نه دې الله سزا راکړي، بس الله دې ما دغه عفو وکړي. دا صحابه وه، زموږ اعمال وګوره او د دې اعمال وګوره چې دا هغه کس حضرت عمر رضی الله عنه چې په دنیا کې الله پاک جل جلاله پر ده باندې د جنت زیری کړی، لیکن د هغه دغه عینات. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بارک راځي نبی علیه الصلوة والسلام وایي اشد الناس حیا، در ټولو زیات حیاداره او شرمناکه صحابي حضرت عثمان. یو وخت دی مجلس کې ناست، نبي علیه الصلوة والسلام مجلس کې کور کې ناست، دروازه وټکېدل، څوک؟ عمر رضی الله عنه راس، نبي علیه السلام نه ورشد، بیا دروازه وټکېدل، څوک؟ ابوبکر راس، بیا دروازه وټکېدل، څوک؟ علي راس، څلورم ځل چې دروازه وټکېدل، څوک؟ عثمان. نبي علیه الصلوة والسلام جس کښېناستې، کالي یې پر ځان باندې سم کړل، بس هغه مجلس چې خلاص و دی ولاړ. نبی علیه الصلوة والسلام بیبي عایشه رضی الله عنها ورته وایي ابوبکر رالی زما پلار تا شور نه وخوړی، عمر رالی تا شور نه وخوړی، علي رالی تا شور نه وخوړی، عثمان رالی ته جس کښېناستې، جامه دې پر ځان باندې سم. د الله رسول وایي زه به ولې نه شرمېږم؟ عثمان هغه کس دی چې د اسمان فرشتې د ده نه حیا کوي، اسمان فرشتې د ده څه حیا کوي. عثمان رضی الله عنه، هغه عثمان د الله د حساب څخه دومره بیریږي، د ده مبارک راځي وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې قبر ته به ولاړو وبې ژړل وژړل، دا خپله ږیره به یې په اوښکو باندې لنده کړه. ما ورته خو چې قبر ته ولاړ سو مرګ په یاد نه راځي، خپله سرکشي مې د پرېږدې نه. هغه عثمان چې د اسمان فرشتې حیا کوي، هغه عثمان چې د جنت زیری ورباندې سوی، هغه عثمان رضی الله تعالی عنه قبر ته ولاړ دی، ژاړي، داسې ژاړي دا خپله ږیره په اوښکو باندې لنده خشته کړه. بیا ورته وایي که چیرې زه د الله حضور ته ولاړم او پر ما نه د جنت فیصله وتلې وه نه د جهنم، په دا وخت کې به زه د خدای څخه خواست وکړم چې ای الله زما څخه شګې او خاورې جوړې کړه چې زه بس ختم سم، نه جنت ته ولاړ سم نه جهنم ته ولاړ سم. دا د الله د کتاب څخه دومره بېرېدل، د الله د حساب څخه دومره بېرېدل. نو زموږ اعمال، زموږ معاشرت، زموږ زندګي موږ ته دا ښیي چې ته د خدای د حسابه څونه بېرېږې.